ولس ته د حساب ورکونې په لړ کې ننګرهار کې د مرکزی ښاروالۍ ښاروال د ناحیو وکیلګزارانو د ښوونځیو د تنظیفاتو کمیټو غړو او د رسنیو استازو ته د روان کال د 2 روبو معلومات ورکړل. ښاروال وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 242 میلیونه عواید راټول شوي چې کابو 150 میلیونه یې په پرمختیایي چارو لګولي دي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې په تیره یوه میاشت کې یې 80 میلیونه عواید راټول کړي چې پر مټ یې د بیلابیلو رغنیزو پروژو چارې پیل کړي دي. د دې شپږو میاشتو عواید چې راټول شوي دي تقریبا 242 میلیونه. د دې یوې میاشتې تقریبا مشته 80 میلیونه عواید موږ راټول کړي دي. مشکلات ګوره زه په څو ادارو باندې حلوم، عدلیه باندې، زراعت باندې، محکمه باندې او شهرسازي باندې. موږ د مکتوب او د والي په امضا مې لیږلي دي، اداري مجلس ته یې محول کړي دي. کله چې په اداري مجلس کې خبره شروع شوله زه به خپل جواب خپله وایم، ستاسو د خلکو دفاع به زه کوم. دلته بیا ګډونوالو د ښاروالۍ له مسؤلینو سره په حضوري ډول خپلې غوښتنې او پوښتنې شریکې کړي. اوله ناحیه ګوره ډېره متضرره ده د بارانونو نه، چې ټول د دې ښار اوبه اوله ناحیې ته راځي، دا کمپونه زموږ خلک ټول متضرر دي. د څلورمې ناحیې ډېری سړکونه خام دي. کله چې د پارماړي د پله راکښته کېږئ دا عمومي سړک باندې نو ښي لاس ته زموږ شپږم ګذر او پسې بیا نور ګذرونه شروع کېږي. دغه سړکونه زموږ د څلورمې ناحیې خام دي. اوس ولید لري چې هغه ولید یو پلچه کې دي، نو داسې یو منطقه ده چې هغه اوس 200 متره شوې ده او 500 متره پاتې ده. جلال آباد ښار کې د ښاروالۍ د خپل عوایدو پر مټ 40 او د ملګرو ملتونو د یونپس څانګې پر مټ بیا د 42 پروژو چارې روانې دي. ما درته وویلې 42 پروژې یو دي، 40 بل دي. ته وګوره که یو ځای شروع نه وي ما ته ورته ښاروال صاحب دا داسې ویلي 42 چې دي دا د یونپس دي، صحیح ده، او 40 چې دي دا د جلال آباد د خپل ښاروالۍ د عوایدو داخلي. هلته ورته تعداد د خلکو د هغو څخه پوښتنه وکړه څونه، ما درته وویل چې په لسو کې ضرب کړه دا چیرې دي. پروژه کې موږ سره فني او غیر فني تقریبا د 100 نه بره کسان موږ سره کار کوي، چې هغه وسازان دي، ماشینکاران دي او سنګکاران دي، کالبکاران دي، نو د 100 نه تعداد زیات دی. ښاروالۍ همداراز په ښار کې د ښه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ولس څخه د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې پر غصب شوو ځمکو دې تر هغه بنیادي کارونه نه کوي تر څو چې د غصب مخنیوي کمیسیون یې په اړه پریکړه نه وي کړې.